یار چې پکې ګل نه وي ازغی نه وي موږ لپاره هېڅ نوي سپرلی نه وي تاسې وې چې ویله تا به مړ شمه تاسې وې زما به ګنې خدای نه وي ستا چې د غمونو نه مخ واړوي ستا قیوم به بیا اډو سړی نه وي ملګرو سلامونه ستړي مه شئ ایساره ډیری ته راغلی یم او دا د رزړو سیمه ده ایساره ډیری یوه تاریخي ډیری ده او یو ډېر ښه شاعر مې نن په خوا کې ناست دی اخندزاده شاه سعود شانوي په رزړو کې اوسیږي او نن مې ایساره ډیری ته په دې وجه راوستو ما ورته وی چې دلته به یو خپرونه را جوړه کړو او ښایسته ښایسته شعرونه به تا نه هم ریکارډ کړو او د دې ډیری دغه نندارې به مینوالو ته هم وړاندې کړو خو موږ سره اوسئ ښه او د اخندزاده صاحب شعرونو نه خوند واخلئ شاه سعود صاحب په خپله خپرونه کې ورته هرکلی ویم ستړی مه شئ ډېره مننه کوم جی مهرباني آباد اوسئ شاه سعود صاحب اول خو راته دا ووایه چې تاسو په رزړو کې کوم ځای کې اوسیږئ دا قیوم صاحب په رزړو کې زه د لوی ولی الله حضرت دیشانو باباجي صاحب په لمن کې اوسېږم چې دغه کلی یا دغه محله د حضرت دیشانو باباجي په نوم باندې یاد ده کوم چې زما نیکه بابا دی ټیک ده ملګرو دا ښاغلی چې کوم دی د څه تعریف محتاج هم نه دی او د ادبي خدماتو کې یو ډېره اوږده سلسله ده تر دې دمه 4 کتابه چاپ دي او هغه زموږ دغه مخې ته پراته دي لومبۍ مجموعه چې کومه له دوی وه هغه د ستړی سړګۍ په نامه باندې ده چې شعري مجموعه ده او دا د دوی لومبۍ کتاب و د دې نه پس بیا د دوی یو بل کتاب هم چاپ شو هغه د انتظار لحظې په نامه ده دا کتاب یو ناول دی او دا د دوی په دغه سلسله کې دویم کتاب و د دغه سلسلې دریم کتاب هغه د جوبل ارمان چې دا د دوی دویمه شعري مجموعه ده او کتابي سلسله دریمه ده او څلورم او اخري کتاب یې هغه د اخري سوال چې دا افسانې دي او د دې نه علاوه 15 کتاب ورسره نور هم ناچاپه پراته دي او زر ده چې دغه هم په کتابي شکل کې راشي خو نن موږ دوی سره چې کومه خپرونه جوړه کړې ده هغه د دوی په خدماتو نه ده هغه د دوی شعرونه دي او موږ یې شعرونه اورېدلي و ډېر ښه شعرونه نو نن به ترې شعرونه اورو ښه کړې مو نه وې لا ترمنځ په سمون خبرې واه کړې مو نه وې لا ترمنځ په سمون خبرې چې د وصال خوند مې پیکه کړو د بېلتون خبرې واه کړې مو نه وې لا ترمنځ په سمون خبرې چې د وصال خوند مې پیکه کړو د بېلتون خبرې او مال د هر ارمان غربت سم د لاسه مړ کړو مال د هر ارمان غربت سم د لاسه مړ کړو یوې تور سرې نن کولې د کونتون خبرې او لهجه یې ټوله د فرعون او د نمرود په شانتې لهجه یې ټوله د فرعون او د نمرود په شانتې د خان په ژبه باندې وې نن د قارون خبرې مننه جي او د شین اسمان له تندرونو ګړز مې هم واورېدو د شین اسمان له تندرونو ګړز مې هم واورېدو چې شوم خبر د یار مې وشوې د تړون خبرې او په ژوند کې یو نه شو نو مرګ خو چېرته تللی نه دی په ژوند کې یو نه شو نو مرګ خو چېرته تللی نه دی ما به د مرګ کولې هغې به د ژوندون خبرې مننه جي په ژوند کې یو نه شو نو مرګ خو چېرته تللی نه دی ما به د مرګ کولې هغې به د ژوندون خبرې او ته ګوره یو واده یې هم چېرته وفا نه کړله ته ګوره یو واده یې هم چېرته وفا نه کړله هغې د بیا کولې او ما به د پرون خبرې او امن پسند نه یم نو څه یمه لږ سوچ وکړه امن پسند نه یم نو څه یمه لږ سوچ وکړه چې په ازغن ماحول کې کومه د ژوندون خبرې او لکه د غر غوندې ولاړ وي په خپل لوز باندې لکه د غر غوندې ولاړ وي په خپل لوز باندې د کاڼي کرښې وي سودا د پښتون خبرې سخته به نه وي یو لحظه لکه بیلتون په شانتې سخته به نه وي یو لحظه لکه بیلتون په شانتې
د انتظار هر لحظه وي د جنون په شانتې او څوک د معراج او ډیر ترداره پورې ورسېدل څوک د معراج او ډیر ترداره پورې ورسېدل څوک به پیدا نشي په عشق کې د مجنون په شانتې او منمه ډیر بشي سمسور دا د ادب ګلستان ډیر بشي سمسور دا د ادب ګلستان په اشنغر کې به پیدا نشي مفتون په شانتې او لري خمبیر کې وفا ننګ ښېګړه پت او توره بل برانه شي څوک په ځمکه د پښتون په شانتې او ستا په خدای به هم زوال لازي د وخت فرعونه ته به وردرومې هم په لاره د قارون په شانتې او سعوده نه مې به پوره ګنې وژلی یم که راکتلې یوې بیا نن د پرون په شانتې ما که زرها تکل کوو نصیب مې کم وختو څه بې اختیاره مې نن بیا د سترګو نه مختو او ستا د مزاج او انتها په ټول پارسنګ کې اشنا ستا د مزاج زما په برخه د ګلاب په ځای شړشه مختو او هغه یقین چې به یې دا و چې بس خدای یم زه هغه یقین چې به یې دا و چې بس خدای یم زه چې د خزان سیلې پرې راغله بنیاده مختو او ما په منښته کې پوره یو میاشت روجې منلې که د وصال د خوب تعبیر مې د ازل سم وختو او قسم یې راکړلو چې بس نور قسمونه مخوره قسم یې راکړلو چې بس نور قسمونه مخوره قسم دې بیا ورته د خولې نه مې قسم وختو یو ما که هر څو به کړل نیغې د خپل لاس لیکیرې پالګیر چې وبکتې بیا به پکې خم وختو او د برخو ویش کې همیشه به شما خوار سعوده د برخو ویش کې همیشه به شما خوار سعوده د هلکو برخه خوشحالي زما به غم وختو ډېر ښه دی یار د ادم نه تر دې دمه نه شرمیږي غم د غمه چې د زړه کعبه شي روانه په سبب د خپل صنمه بیا آهونه بې مهار شي سسوي اوښکې بې نمه د خوبانو خوی یې ولید کړي ماتم اوس بې ماتمه او بې خودی کې هم سرور شته زار له عشق د کړمه او لکه لور هسې سنګدله غندل پرېکړي له شړشمه د باور د کور وزي چې را پریوزي تر قسمه او نشته مینا تش هوس دی بې له تا چې وایي مرمه ما له خوښي شاه سعوده د اخلاص یو څو قدمه د یقین او د ګمان ترمنځ پروت دی د یقین او د ګمان ترمنځ پروت دی هر ارمان مې د ارمان ترمنځ پروت دی او د باور د کور څوک چې شي بې دخله داسې بوله د تاوان ترمنځ پروت دی او ممکنات ناممکنات هم پکې وینو یو دیدن مې د امکان ترمنځ پروت دی او تندغري حسرتونه او امید مې د وصال د یو باران ترمنځ پروت دی او چې د کن فیکن ذات د شاه سعوده فیکن ذات د شاه سعوده نشته د یو آن ترمنځ پروت دی ډېر ښه بېشکه قیوم صاحب نظم دی عنوان دی ماشومتوب څه لیونتوب وي عجیبه شان تمنا وه خو آخر مې رب پوره کړه د خوبونو دنیاګۍ کې د جانان سره واصل شوم د وصال ښکلې لحظې وې په دیدن نه مړېدمه د وصال ښکلې لحظې وې په دیدن نه مړېدمه بیا کتاب د زندګۍ مې د جانان پړوان دې کېښود په هر باب په هر پاڼه هر کرښه کې نومو څو وعدې څو قسمونه او بلها زاړه یادونه بیا څو نښې د لاس وې ما د ډېر عمر ساتلې مات بنګړي یو څو میرګاټي او ډبې یو د چندرو
مات بنگړي او څو میرګاټي او ډبې یو د چندرو چې راویښ یې کړم د خوبه هغه دا رنګې الفاظو هی کمقله هوښیار نه شوې ماشومتوب څه لیونتوب وي ماشومتوب څه لیونتوب وي. ډېر ښه دی شاه سعود صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه. ډېره مننه دي ستاسو چې تاسو زموږ خواته راغلې او بیا د عیسی ډېرې نندارتون هم وکړو او وخت مو موږ ته راکړو نو ستاسو مننه کوم.